تازه له مزار څخه ډیر ښه د پرمختګ خبر. د افغانستان مزاري جارو ځینو آسیایي، اروپایي او امریکایي هیوادونو ته هم صادریږي. د افغانستان په یوه ولایت کې جارو پلورنځی نادرشاه د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ د تاش ګذر کلي اوسیدونکی دی چې د مزاري جاروګانو کښت او پلور کوي. نوموړی وایي مزاري جارو د غنمو تر ریبلو وروسته د غبرګولي په میاشت کې کرل کیږي او له 3 تر 3.5 میاشتو وروسته ریبل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان الیکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغانستان بېلابېل هیوادونو ته د څه باندې 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت مزاري جاروګانې صادر کړي دي. الیکوزی وایي تیر کال شاوخوا 1,000 ټنه مزاري جاروګانې د 50,000 ډالرو په ارزښت قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان او ان امریکا او هند ته صادر شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې سږکال دا صادرات څومره وو. مزاري جارو یو ډول بوټی دی چې تر ډیره د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې کرل کیږي. دا جارو بیلابیل ډولونه او 3 تر 6 دستې لري چې هر ډول یې بیل قیمت لري او د تولیدونکو په خبره نارینه او ښځینه دواړه یې په تولید کې ښکیل دي. ظاهرا هیوادونو ته د مزاري جاروګانو صادراتو په هیواد کې دننه دې جارو بیه لوړه کړې ده. په کابل ښار کې یو میرمن چې مزاري جارو کاروي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د بیې د لوړوالي له امله دوی ته د مزاري جارو اخیستل ګران شوي دي.